دا ټول خلک ماله پیغورونه راکوي مور دله واده نه کوي واده نه کوي د کلي جینکې هم ما پسې خاندي سړي هم ما پسې خاندي ماشومان هم ما پسې خاندي زه خو د کلي د خندا شوم بیبي دا ته ماله واده ولې نه کوې اخر په ما چل څه دی تر واده ته خو دونه ماشوم بچې تا له څو خور لور درکوي سر دې خاورې شه ته لاره واده نه بیبي دا ته چې د سوډان وزیر اعظم یې او بله بدرنګه ښځه اخرینی هغه بدرنګوالی په تا ختم کړی دی او بیا هم زما پلار وکړي وای 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 سر دې خاورې شه سر دې خاورې شه وای 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 بیبي تر هغې پورې به کور ته نه راځم چې څو پورې دې راله واده نه کړي نه چیلو له ګیا راوړم او نه پردي لهونه کوم لاړم دله دا کور مې درته پرېښوده چې داسې حالي چې دې کور ته ورانه شي یې لږه قیصریه دا بیا څه را په مخه کړي مړه باقیه مور ته مې وی واده راله وکړه هغې راته جارو نیوه ډډې په ډډې واړولم یاره والله قیصري ما ته د هغه زوړ ټیم را یاد کړه خو مړه نن سبا خو ډېره اسانه ده هغه څنګه د هغه پتری کړي چې هغه غټ زیارت دی ولې د هغه لوڼه شته څه مړه ته غلی شه زما دې خولې ته خو لږ صبر کوه که نه ښه وایه هلته به لاړ شي اول ته ډېرې ښکلې زبردست او داسې تکې سپینې سپینې جینکې ما هم هلته کې ځان له کړې وه پنیر دی پنیر خدای زما یې توبهی ورځمه پنیر دی پنیر داسې کار وکړه مور ځان سره لاس نیولې بوځه او ورته ویې هلته راله رشته وګوره دومره ښکلې جینکې دي ظالمه چې ما ته به دعاګانې کوې او نور خو تا ته پته راکړه چې زه په کلي کې په مشوره خان یادېږم بس دا دې ورارم پوه شوه تا ته خو پته راکړه چې زه په کلي کې په مشوره خان یادېږم خو ګورې د ما مشورې کله کله کار هم نه کوي خدای دې بجلو والا پیښو باسي دا سویمه ورځ ده چې بجلي نشته دی پکې شته پرې شته خو بجلي نشته دی دا تر کور نه بار ته تللی نه وې دا بیا څه نه رالې یا بیبي ستا د لاس پراټې راته رایادې شو تا چې به راله ښوروا کې ډوډۍ ګنده کول او خوله کې به دې راکول هغه شي نه راته رایاد شو بیبي ایمان چې زه هم دا به ډېر بدبخته انساني چې د مور نه دوا نه دي چې د چا مور ژوندی وي که نه او دوی ورسره تین پنج کوي زه یم مړه به دا به بدنصیبه انسان دا بیا څه مطلب دی څه مطلب دی دی بیبي ما ته هغه پاقي ووې که نه وایي دغلته زیارت دی وي هغې کې ښه ډېرې ژینکې دي سره لاړه شه دې زیارت ته که نه دا یو خبره مې ومنه به بیا به لوم کوم چې لوله به ګیا ما ښکلې مور ده زما ښکلې مور ده ما ته لاړه شه خبره به بیا منې او ټولې خبرې به یې منم هر څه به دې منمه خو ما سره لاړه شه بورقه دې راواله او زیارت کې به دغه یو څو جینکې وي چې دا وخت کور ته ځي هله تکړه شه لازم خو که بیا به ما سره کړتې پرتې نه کړې نه والله کې څه وکړم بیبي تکړه شه شابه چې بیا هغه چیلو لګیام وکړمه که نه اوې هغه میرزادین کاکا راته ویلي وي چیلې په ساتنه او ساتام ته یې راولم تکړه شه دوه چیلې به شي ځه راځه بیبي راځه نو مخ خو پټ کا که نه بیبي مخ پټ کا که نه زه خو زړه ښځه یم په ما څوک څه کوي و بیبي دا داسې زمانه ده والله که په زړو هم څوک اسره کوي مخ پټ کا که نه عزت مې ولې خرابې راتېزه شه ناوخته دی کله کېږي زه به د که خیرې شیدلي وي وږي م والم بیبي مړه چې ته څه وې زه یې منم خدایه وایي زویه په پخپل کمزوری یم وایي ځه که خیرې هغه شیدلې انډې هغه کمې چرګې چې اچولې ځان ټولې اوس که په نارې سار کې اوس که راځه راځه که نه بیبي زیارت کې خو دغه منډې مو وروبلوېږي بیا به مې د پلار نه څوک خلاصوي دې خوا ځه دې خوا نو ما ته معلومه ده بیبي که نه زیارت کې خو دغه یو څو جینکې وي بل څوک پې رانه وکړي که نه راتېزه شه لږ یو پس کمر تږې شوې یاره بیبي تا ته زه نه ویم چې دې خیراتونو پسې مه ګرځه اوس چې کم خیرات لتلې وي هغې کې غټې وریجې وي او د غوړو په ځای پکې وازګې اچولې وې هله شابه چې لوټه له زر وکاږمه که نه یاره تا خو والله ډېر دې راباندې ناوخته که نه نو اوبه وڅښه مخ قوله وکړه ځه مخ په دغه که خو دې خوا سړي دي ګوره خوا قبلې ته مخ که په شرمونو مې ونه شرمې بیا به خلک وایي څونه بدرنګه مور دی دا
بس ډېر مسکه بیا ګردو ته نقصان دی. سړی خو نشته. نه نشته. سړی خو نشته. انا راځه بیبي بس راځه که خیری ښه کار کېږي راځه. مله دا خو ملنګ دی. زه خو دې ملنګ له لږ ورځم چې لږه دم مې کړي. بیبي دا ته اوس ما له ښځه کې دلته او که ته په ملنګ باندې ځان دمې په دې خپو مې دردونه دي چې دا ټکي چې ستا واده کې خو پکې بنګله واچومه که نه. ښځه بیبي شابه زر پې ځان دموه. نن سبا خو ورباندې ملنګان 15 ګنټې دي هغه ډاکټران دې زر رخصتوي. ځه ورته شابه ځه بیبي بس ته په ملنګ باچا ځان دم که او زه دله خشته یو ښکلي انګور دله ګورم ښه زر راځمه. الله دې مات شه. یاره دې خلکو ما پسې خندا شي باقي م راته دروغ وي. دلته خو به دغه زیارت کې خالي دغه یو منجور ناست و دغه یو بابا او نور خو څه وکړم نشته. دلته خو د جینۍ هغه نام و نشان نشته. دلته جینکۍ کومه دي. بس خبره پکې اوس د پښتو شوه. ما له خلکه پیغورونه راکوي. وای بیبي مې څه شوه. ملنګ بابا هغه زما بیبي څه شوه. څه اخو ما دم کړه او تا پسې درووته. د کل جهان مالکه بیبي مې څه شوه. اوس به مې پلار له څه جواب ورکومه. اخو ساده باده ښځه وه په کومه لاړه. بیبي چې کوم ځای دی یلکه دا بیا ولې جاړې څه چل شوي دي؟ تا ته چې ما وې هغه زیارت ته ورشه نو تا هغې له نه تلي. نن تللی ومه که نه زیارت ته تللی ومه که نه. نو څنګه چل دی چې جینۍ مینه دې پیدا کړه؟ نه بړه هغه زما هغه خو پیدا نه شوه. هغه د پلار هغه مې مورکه کړه.